زړه مې د سینې نه چې اوتر دی نو دا خو ستا د مړو سترګو اثر دی او هسې خو مین در باندې نه یمه کړی خو دې څه جادو منتر دی ډېر ښه دی. هسې خو مین در باندې نه یم او کړی خو دې څه جادو منتر دی نو اوس په څه د خلکو نه پټېږو خو اوس په څه د خلکو نه پټېږو خو هسې خو ماشنا کلی خبر دی. ډېر ښه دی یاره دا بیا ووایه. مننه چې اوس په څه د خلکو نه پټېږو خو هسې خو ماشنا کلی خبر دی نو او ښکلو له که نور چلونه نه ورځي زړونه تختول هم لوی هنر دی او اوس ورته په نیمه شپه ډاډه راځه ما درته پرانستی د زړه ور دی او نور خو مې اوتره هېڅوک نستی ستا د غزل سوری مې په سر دی. ډېر ښه دی. زما د دومره محبت دغه اسره ډېره وه چې خپل احساس ته د مجرم کړم دا ګیله ډېره وه او نور مې په عشق کې د فرهاد مقام ته مرسوه بس که کلار شه که نه زړه دا یارانه ډېره وه. ډېر ښه دی. خیر که په ژوند مې د دیدار نه انکاري شو جانان د مرګ په وخت یې د راتلو کړې واده ډېره وه او یس یا بس مو کړم گزار د ملکڼ د سره هس یا بس مو کړم گزار د ملکڼ د سره زما وجلو له د سواد د سیند چپه ډېره ډېر ښه دی. دغه یو شعر پکې دا دی چې هسې په نه زړه ملګرو ځان سینګار کړلو خو هسې په نه زړه ملګرو ځان سینګار کړلو خو د بل ډولۍ ته چې ختله نو خپه ډېره وه او د ناچارۍ مېرمنه واخلم چې مې خپله نه وه پردۍ جوړه چې مې اغوستې وه اوږده ډېره وه. ډېر ښه دی. او دغه اخري شعر دی چې اوتره زه د دنیا نورې خپلولۍ څه کوم چې ستا د غم سره اشنا شوم دا رشته ډېره وه. ډېر ښه دی. اوخله خو دا وګیر د شیرینۍ خلک بېسیار دي خو وخله د فرخاد غوندې سرتېر مین پکار دي او هوږمن زړه به اوس څنګه په بل ښکلي د لاسه کړم د پړي نه بیا ډار کوي چې څو خوړلي مار دي او د امن طلبګار کامونه څومره زر شتمن شو په جنګ باندې مین پښتانه هغسې لا خوار دي او چینار چینار ځوانۍ یې په نشو باندې تاله کړي وښلي چې ځوانان مې د دې دور کومه زار همدا خلک زمونږ په سر قابل د سردارۍ شو دا نن چې کوم زمونږ د سرونو خریدار دي. ډېر ښه دی. خو چې بیا به په کم طرز ښایستونه د سوات ستایي غزل ته دی او تر ډېر یاران په انتظار د خپل خوږ زړه د پرهر خبرې نه کوي هیر دې کړو کولې د دلبر خبرې نه کوي مخکې چې به لاړو تا به څه نسې لیکل پسې اوس خو ته د هغې مسافر خبرې نه کوي ځان نه د زلفو توره شپه چاپېره کړې ده ښه ساړه دې کېږي خو د نور خبرې نه کوي بیا دې په زړه څه د خاموشۍ نه دې یېرېږم او ما ته چې د سرو شونډو په سر خبرې نه کوي او فکر دې شاعره نوې دور جو مقبول کړلو ته چې د چینار او د ګودر خبرې نه کوي او ستا په خوله خو ذکر د بنګلو او محلونو دی څنګه لیونی چې د غر خبرې نه کوي.